لیدونکو بیا هم تاسې څنګه چې انځورونو کې ګورئ موږ کاکا صاحب ته روان یو، ملګري دوستان هم را سره دي. نو بس په مزه او خوند سره موږ هم دا لاره طی کوو او تاسې هم موږ سره د دغو ښکلاګانو څخه خوند اخلي او هغه ملګرو چې دا ځایونه نه دي لیدلي نو هیله ده چې دوی هم راشي او له دغې ښایسته منظرې او له دغې ښایسته هوا څخه دوی هم خوندونه واخلي. بس ژوند په تېرېدو دی، ژوند ډېر لنډ دی خو پکار ده چې له ژوند څخه خوند واخیستلی شي. ملګرو تاسې وینئ چې موټر سایکلونه، رکشې دا ټول له خلکو څخه ډک دي چې نن په چکر او میله راوتي دي او غواړي چې له ژوند څخه خوند واخلي. سلامونه درنو لیدونکو، په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. موږ اوس مهال راغلي یو د پېښور کاکا صاحب زیارت ته. کاکا صاحب هغه ځای دی چې وخت ناوخت بس خلک ورته سیل چکر میلې لپاره راځي، خو دا چې اوس د اختر ورځې دي ډېر خلک سیل او چکر او میلو ته راځي. نو غواړم چې دغه خپرونه هم په کاکا صاحب کې موږ هم ترسره کړو او ستاسو لیدو ته یې وړاندې کړو او د کاکا صاحب له ښکلاو څخه تاسې هم باخبره کړو. دلته ډېر ځوانان ولاړ دي خو په لومړي سر کې غواړم چې یو دوو ځوانانو سره خبرې اترې وکړم چې دوی کوم ځای نه راغلي دي او څه کوي، څه پروګرام لري. نو غواړم چې دلته په لومړي سر کې دې ورور سره خبرې وکړم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو څنګه؟ ډېره زیاته مننه. تاسو ښه یاستئ؟ شکر دی الحمدلله. که لیدونکو ته اول ځان معرفي کوئ، نوم ورته ووایئ، کوم ځای نه راغلي یئ؟ زما نام احمد خان دی او زه پېښور نه راغلی یم، بیسیکلي د افغانستان یم او زما بایومیډیکل انجینرینګ کار دی، هیلث کیر پلس کمپنی. ډېر ښه احمد خان، که دا راته ووایي چې دا د لومړی ځل دی چې کاکا صاحب ته راځي یا نه مخکې هم راغلی یې؟ مخکې یو چکر زه راغلی یم، بس دا درېیم اختر و ما ته یو چکر و دلته. چا سره راغلی؟ یوازې که نور دوستان هم شته؟ دوستان هم شته دی، زبیر صاحب دی ما سره. ها دلته چې راشي بیا پروګرامونه څه دي؟ که دا راته لنډو کې ووایي. بس پروګرامونه بس یو سیل کوو، ګورو که نه خلکو سره میلاویږو، بس دلته شینکۍ لګېدلي دي، ستاسو دا وګوره نظارې دي او ښایسته منظرې دي. خوندونه خو تاسې واخیستل چې په سیل چکر راوځئ. بالکل مهرباني، تاسو هم د دې نه خو خوندونه واخلئ. مهرباني. بیا به هم تاسو سره خبرې کوو خو د بل ملګري سره به هم خبرې وکړو چې دوی یادونه وکړله. زبیر خان سلام. وعلیکم سلام. تاسو وایي؟ مننه مهرباني. تاسو ښه یاستئ؟ شکر الحمدلله. زبیر خان کوم ځای نه ملګري شوی او چې دې خواته راغلی؟ یاره زه خو د پېښور نه راغلی یم، د کوارټور نه. لومړی ځل لکه مخکې هم راغلی چې دا خو کاکا صاحب ته خو موږ اکثر په چکرو باندې 3-4 پیله راغلي یو، لکه مطلب زموږ چې کم ټایم موقع برابر شي موږ بس مخه کېږو ورته. او کاکا صاحب ته نو څه فکر کوي چې ډېر خلک له کوم ځای نه راځي؟ زیاتر پکې د کلي خلک دي، دا بړبېرې نه راځي، څه د خزانې نه راځي، څه د چارسدې نه راځي، څه د واټ نه راځي، دره د مخې نه، لکه دغه علاقې د کلي خلک چې کوم دي دا زیاتره خوښوي د کاکا صاحب. نو یوازې د اختر په ورځو کې دلته سیل او چکر ته راځي یا نه نورې ورځې هم راځي؟ زیاتر مستریان دي هغوی د جمعې پر ورځ راځي، داسې دفتري چې کوم مرحلې د کوم کسانو چوټي وي نو اتوار پر ورځ راځي، اني ټایم اوپن. بس موسم نه خوندونه اخلئ؟ ډېر ښایسته انجوای. بس دا وګورئ ستاسو وړاندې دا شینکۍ دی او دې لپاره خلک بس همدغه یو انجوایمنټ دی. بس لیدونکو بس تاسې ګورئ چې رښتیا هم ښایسته منظرې دي. غواړم له خپل کامرامین څخه چې تاسو ته دا ښکلاوې در وښیي چې څومره شنه ساحه ده او ښایسته موسم دی. وقتاً فوقتاً دلته خلک راځي، سیل چکر میلې ترسره کوي. نو غواړم چې په همدې تلو کې کاکا صاحب ته تر څو رسېږو نورو ملګرو سره هم خبرې اترې ترسره کړو او ستاسې لیدل هم غواړم چې له موږ سره باید په دې خپرونه کې تر پایه پاتې شئ. بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم لیدونکو. کاکا صاحب ته راغلي یاستو. دا چې کاکا صاحب ته څوک راځي او کله راځي، دلته سیل ځایونه کوم دي، غواړم چې بیا هم په دې هکله له یو بل لیدونکي څخه وپوښتم چې دوی هم سیل ته راغلي دي او چکر ته راغلي. له کوم ځای نه راغلي دا به خپله تاسو ته وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو ښه یاستئ؟ خیر دی شکر استاد. دعا. د کوم ځای نه راغلي یاستئ؟ مردان نه جی. یوازې کاکا صاحب لپاره راغلي یاستئ یا نه نور دوستان مو هم کتل؟ بس نور دوستان هم دي او د کاکا صاحب ته موږ هر کال راځو. دا ډېر مزیدار ځای دی ماشاءالله. د چکر دپاره بالکل
ډېر د امن او ډېر د سکون ځای دی. او چکر لپاره خو راځئ دا یوازې راغلی یاستئ یا نه ملګري هم راغلي؟ ملګري هم دي را سره خوا خوا ولاړ دي جي. ښه نو دلته چې چکر لپاره خلک هم راځي څه بوختیاوې دي دلته څه مصروفیتونه دي دوی څه کوي دلته یوازې ګرځي راګرځي یا نه نور خوندونه او مزې هم پکې شته؟ نور خوند مزې هم پکې شته او ډېر لکه خوبصورته ځای داسې جي د هوا فضا چې کومه دا ډېره ښکلې ده. دا شنه بوټي مثلا داسې غرونو علاقه ده نو په دې وجه باندې. ښه اوس نو دا د اختر شپې ورځې دي پس له اختره به هم راځئ یا مخکې راغلي وئ؟ مونږ خو 2 جمعې بعد خامخا راځو ښار کې تنګ شو نو بس دې علاقو ته ډېر دغه کیږو خوشحالي کلیو بانډو ته خلک خو دا اوس هم ډېر را روان دي ملګري نه خو خواست کوم چې بس دا خلک وښیي چې ټول را روان دي څوک په موټر سایکل څوک په رکشو او څوک په موټرو کې نو دوی هم د اختر له خوندونو څخه خوند اخلي. نو تاسو به تر ډېره رښتیا هم دلته تر کله پاتې کېږي تر ناوخته پورې سیل و چکر وي یا نه؟ یاره جی مونږ خو 3 بجې چې راغلي وو ښه مزې مو واخیستې او بس اوس روانېږي واپسې دی جی. بس که موږ لاړ شو نو خلک به پیدا کړو یا نه ټول به راغلي؟ نه ډېر خلک اوس هم روان دي په بره باندې چکر لګي. نو څه خواست پیغام خلکو ته څه ویل لري چې دوی راشي دلته سیل وکړي؟ یاره مونږ خو وایو چې راشي او د دې ځای نه خوند او مزې والي. بل نن سبا که تاسو وګورئ نو ډېر هر سړی پریشانه دی او کورونو کې چې کوم دی نو حالات داسې دي چې مهنګایي دي پریشاني دي نو مونږ وایو چې دې خوا راشي دونه به شي ټینشن به لګي. ډېره زیاته مننه مهرباني. لیدونکو دا یو بل ورور چې دوی هم راغلي دي کاکا صاحب ته او دلته له منظرې نه خوند اخلي له دغه ښایسته هوا څخه خوند اخلي. تاسو د لیدونکو دا منظره وګورئ خلک دي چې بس جوپا څوک په موټر سایکل څوک په رکشو کې را روان دي سیل ته ځي نندارې کوي. نو تاسې هم له موږ سره پاتې شئ. السلام علیکم بیا هم تاسو ته راغلاست لیدونکو لکه څنګه چې ګوري بس ښایسته ښایسته بنګړي نور زینتي سامانونه کور لپاره ماشومانو لپاره دا هغه څه دي چې بس سیل و چکر باندې خلک راځي دې ځای نه یې وړي. خو غواړم چې له دې ځوانانو نه هم پوښتنه وکړم چې دلته دوی کاروبار کوي کاروبار څنګه و بس خوندونه پکې و که نه و؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام څنګه چل؟ مننه مهرباني تاسې څنګه یې؟ خیر دی ورور جانه ستاسو دعاګانې. شکر څومره وخت کې دلته دکانداري کوي؟ یاره تقریبا یو 8 سال شو چې زه دلته دکان. ماشاءالله بیا خو به ښه بلد یې. شکر دی ښه مزې دي ښه خوند. نه دا سیزونه به ګران پلوري که ارزانه؟ یاره چې کم ټیم ګراني وه اوس خو چې کم ټیم ګراني د ګران خرڅو چې کم ټیم ارزاني و ارزان به مو خرڅو. والله خو دې ګرانۍ که خو که نه د مالدارو خلکو لپاره پروا نه کوي غریب خو تباه دی که نه؟ یاره غریب د مالدارو نه زیات مست دی خو زه درته څه وایې؟ ډېر یقین وکړه دومره خلک راځي په لکو خلک راځي دا 2 نه شروع شي نن 3 پورې تر 10 بجو پورې ښه راشي د ماسخوتنه پورې. دا به ته وایې چې غریبان دي ټول؟ نه دي غریبان ولې مست دي غریبان څنګه چېرته لاړ شو که نه؟ نو که یو نیم غریب راځي نو څه به کوې ګزاره به ورسره کوې؟ ولې نه بلکل داسې راځي چې پکې هسې هم ورکړو داسې راځي چې تاوان هم پکې وو. والله نو اوس مونږ ته به څه کوې مونږ ته به یاسې راکوې که؟ د دار ولې نه چې سوړي را ستا خپل بس الله دې عزت وکوه. نو غواړم چې داسې یو څه را سره شریک چې هم موږ خوشحاله شو هم لیدونکي. نو څه به درسره هوکه راته وایې لطیفه راته وایې شعر راته وایې؟ نو شعرونه خو راته راځي نه. څه درته راځي؟ بس داسې سوال وکړه چې څه جواب یې درکړم لاله. نو سوالونه خو مې وکړل خو دا مې یو سوال دی که نه چې بس یو څه راته وایې موږ خوشحاله کړې که نه؟ نو زه به درته دا ووایم چې یاره دا ملګري چې کوم راځي نو په کلار دی راځي په طریقه دی راځي ځکه چې اختر ورځې شپې دي که نه رش روش دی او دا ډېر خلکه پکې داسې راځي چې دلته لکه جنګ جګړو عالم راځي نو دی ته به زه دا دغه وکړم اپیل وکړم چې یاره راځئ بس ته ګپې شپې لګوئ چکر وښئ جنګ جګړو ته مه راځئ. جنګ و جګړو دی ویلې جیبونه مو حل کېږي که نه؟ نه یاره داسې اوس مخکې به کېده داسې خو ډېر ښه خلکه راځي دا شی ښه لکه چکري خلکه دلته راځي. صحیح نو خو چکر ته خو زنانه هم راځي که نه نارینه هم راځي نو دلته سامان چې اخلي زنانه ډېر جنجال کوي که نارینه؟ یاره جنجال خو زنانه ډېر کوي. تاسې بیا ورته چل جوړ کړی که نه زنانه ورته د 1000 روپیو 2000 وایي او د نارینهو لپاره بیا د 1000 روپیو 12. یاره نارینه ډېر ښه دي زموږ لپاره یو خو ګپ شپیاني
زنانه چې کوم دی سره فضول خبرې نشي کولی لکه چې تو سره په صحیح طریقه خبرې کوي هغه چې کوم دی بس هر سوران کې بیا ځي نو خدل ته خو ډیر بزنانه راځي کنه ډیر زنانه راځي ډیر سیاست زمونږ به دعا کوو چې هر څه به سم شي مهرباني ډیره زیاته مننه لیدونکو بیا هم دلته ځوانان را سره ولاړ دي دوی سره مو خبرې وکړلې نو دوی وایي چې زنانو سره بس ګټه نشته تاوان ده الله دې هر څه سم کړي ځوانانو السلام علیکم السلام علیکم سر مبارک تاسو مبارک شي ښه یاست الحمدلله کوم ځای نه راغلی دا راته وایي مونږ د اوسیدونکو د نوخار یو خو د دارالعلوم حقانی سره زمونږ خپل بیسیکلی کور تاسو خو بیا هر وخت چکر له راځي الحمدلله به دا یو فن دی او اختر دی نو خامخا انسان زی راځي تاسو اختر وکړئ راځي که نور ورځ هم راځئ داسې راځو کله ناکله مونږ د روزو چکر باندې مونږ سره لنډ دی که نه نو هغه شان څه ده تاسو سره خو لاندې دلته خو بهر رقم خلک راځي که نه څوک به ساز کوي څوک موسیقي کوي څوک شاعري کوي نو تاسو ته یې زده کړي دي یا تا څه ویلي دي خلکو ته بالکل مونږ دا میسج به ورته ورکړو چې مطلب لکه دا روډ حادثې میسج موټر سایکل ډېر تیز دي نو دا ټول زموږ وروڼه دي زه د کیمرې په هغه باندې دوی ته دا درخواست کوم چې ښه ترتیب سره ښه رولز فالو کوئ ولې چې اوس هم مونږ راتلو نو ډېر سټوډنټ یې وشوې نو دا اړه مو ډېر خفه نو مونږ وایو چې اختر د غم کې نه راځي اختر د خوشحالۍ کې راځي امین امین نو مونږ ټولو کتونکو ته دا درخواست دی موټر سایکل بایک رایډرو ته چې تاسو لږ احتیاط لږ رولز او لږ دغه نو غم به نه ویني دوستانو منګه هم په چکر راوتی یاستو ځوانان هم ګورو چې ځوانان هم په چکر راوځي سیل ساتیري میلې کوي او بس په دکانونو کې سینګار شیان هم اخلي ماشومانو لپاره کور لپاره نو غواړم چې دلته یو دکاندار سره هم خبرې وکړم چې دوی څه کاروبار وکړو نن څه غریبي وشوه ونه شوه السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یاست جی خیر شکر دی جی ډیره زیاته مننه که دا راته وایي چې څنګه و بازار نن شکر الحمد د اختر پیلنې ورځ نه بازار سٹارټ شوی تر اوسه پورې خره شي ښه دا درې واړه ورځې هم دلته وي او دی ورځ دلته مو دي اختر دې ونه کوو بس اختر به بس 9 بجې دلته رالو بس لګیاو نو ښه نو ملګرو دوستانو کره تلې او بس تلو چکر مو لګول بیا په وخت دکان ته وروتو ښه په کومو کومو ورځو دلته خلک ډېر راځي دلته اختر نه پس بیا جمعې او اتوار دلته ډېر راشي ښه هره جمعه هم بیروبار زیات وي بل اخترونه کې اختر لسمې پورې دلته ډېر راشي ښه کار روزګار ښه چلیږي دې ورځو کې دې ورځ باندې موږ لږ زیات تر سیل کېږي ښه که دا راته وایي چې د ژوند خوږه خاطره دې څه ده نو خوږه او ترخې خو دا خو ډېرې په ژوند کې وي که نه خو یوه خو راته ووایه که نه بس خوشحاله زندګي تېروئ ټولو ته نصیحت ته بل ډېره مهرباني غواړم دې بل ځوان سره هم خبرې وکړم ځوانه څه دې واخیستل السلام علیکم دا زونډې مې واخیست ښه دا زونډی دې واخیسته دا د غاړې ده علامل دی ښه دا دې ځان له واخیستو بیا نو صحیح ده ته راځه ما سره دې څنګ ته ودرېږه چې انځور دې هم سم راشي او رڼا ته م ودرېږه نو ته راته دا ووایه چې اختر دې م تېر کړو مزې دې م وکړې میلې دې م وکړلې نو مونږ ته به څه وایې بس تاسو ته به مونږ څه ووایو شعر ټوکه لطیفه څه وایې راته یو ډایلاګ بدلوي هم نو بس یو ډایلاګ نه دوه درې ووایه چا دلوي هم جهانګیر شاهي دربار جهانګیر وایه راته اول کې دا اختر نوی فلم ډایلاګ دی ته صرف زمای وای د خدای جاجر د ډوزمارو ډکو ډک کاری زمونږ په غاړه کې دمسي او د خپل درته ټوپک کاری اوس به ولداتي د بدماشۍ دا خړتم داسې پرې کوم داسې چې بیا به د چا پاخوړ کې خړتم نه وای ډېر ښه نو دا راته وایي چې فلمونو سره لکه چې ډېره زیاته لګي ډېره مې شوق څوک د ډېر زیات خوښ دی فلمونو کې مې شاید عجب ګل خوښ دی ښه نو بحث دا خو به تا ډېر کتلي نو خو نورې ډایلاګ هم راته وویله که نه ډېر مې کتلي تصویران مې ورسره ویستي دي ټیک ټاک یې مې نو خو فلم کې ورسره کار وکړه که نه پلار مې نه پرېږدي زه ډېر پټ ځم دې شیزونو نو پلار دې څه وایي څه به کوي وایي بس خپل مزدوري کوه کار کوه وایي دې شیزونو ته ډېره توجه مه ورکوه نو خو تا به ویل چې دې کې هم کار او مزدوري شته ده نو خو دا مینه وال لري وایي بس حلاله مزدوري کوه پلار راته وایي خیر د خولې خو ګرمي ده او نو اوس کاروبار کې اوس رشکه چالو ښه ډېر ښه ځه بس الله دې کامیابه لره ارمانونه دې پوره شي له ټولو ځوانانو سره ډېره زیاته مهرباني لیدونکو دې ځوان سره مو هم خبرې وکړې دې هم راته ځینې ډایلاګ یې وویشتلې نو بیا هم له موږ سره پاتې شئ موږ په چکر راوځو
بیا هم تاسو څخه راغلاست وایم لیدونکو لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته هم ټول زینتي سامانونه خرڅېږي او خلک چې په چکر راځي بس سیل او ساتیریانې کوي دلته بس زینتي سامانونه اخلي. غواړم یو څو ځوانانو سره بیا هم دلته خبرې وکړم چې دوی څه لپاره راغلي دي او څنګه یې په دې خوا مخه کړې ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه خیر دی. څنګه راغلی نن؟ چکر ته راغلی بس اختر ورځ. چکر د اخلاص شولې یا پاتې؟ لا پاتې دي. دلته څنګه راغللی؟ څه سامان اخلي کور ته ماشومانو ته؟ دلته ځان ته څه اخلو. څه دې واخیستل؟ لامونې دې وسیله راغلي. نو څه به اخلې له خیره؟ څه مو خوښ شو. ښه تا خو لکه ګړۍ اخیستې ده که نه؟ او جی دا څه وخت؟ دا خو سوات دی. دا سوات یم د سوات کله راغلی؟ زه نن راغلی یوازې کاکا صاحب لپاره راغلی چې زیارت وکړې؟ او خپلوانو کره راغلی. ښایي تاسو دلته کور دی؟ او جی مونږ دلته دی مو خپل دی. ښه نو څه کاروبار کوې ته؟ زه کار سکول یم. ښه سکول وی بس الله دې آینده روښانه کړي ټولو ځوانانو سره. پیغام دې څه دی نورو ځوانانو ته؟ نو بس میسج ډېر ښکلی ځای دی او چې ټول ورته راشي دلته چکر ته. ډېره مهرباني مننه مهرباني. لیدونکو دغه ځوانان چې دلته راغلي وو دوی هم چکر لپاره راغلي دي کاکا صاحب ته. غواړم چې دلته نورو ځوانانو سره هم خبرې وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو راځئ ما سره دلته لږ ذره دې رڼا ته ودرېږئ. څنګه یې؟ خیر دی شکر دی. شرمېږه مه که نه. خیر دی وایه. چکر له راغلی یې که نه؟ ها والله چکر له راغلی. چکر دې ووهه؟ ها څه دې ولیدل؟ څه خوندونه دې واخیستل؟ بس زیارتونه مو که خوندونه به د اختر چکر یې دا دوه ورځې چوټیانې. نه څه خوراک څښاک د موږ وکړه یوازې؟ ولې نه ولې نه. څه دې وخوړه؟ ښه خوراکونه مو که مړه غوښه وه چرګانو. دغسې اوس یوازې نن کاکا صاحب ته راغلی که نورې ورځې هم راغلی وې؟ نه نورې ورځې نو راغلي بس نن راغلو. ښه ځای دې ولید خوښ دې شو؟ ولې نه مړه ښه. نورو ځوانانو ته څه وایي چې راشي چکر ووهي ونه؟ ولې نه به د چکرو ځینې دي نو. ښه نو اوس که زه تا نه یو پوښتنه وکړم یا یو خواست وکړم نو پوره به یې کړې راته که نه؟ ولې نه مړه اډر وایه راته ټوکه وایه یا یو ټپه به راته وایي؟ مړه مونږ له ټپې نه راځي یار. نو ټوکه راته وکړه. بس نه راځي نو څه راته وایي مونږ. ولې نه راځي؟ ملګرو سره ګپ شپ نه لګې؟ ولې نه لګو بس څه به درته ووایم. څه درته راځي هماغه راته وایي ځه. مړه نه راځي. ووایه که نه خو مونږ هم په چکر راغلي یو نور ځوانان هم راغلي دي دغه ټول ګوري. شعرونه نه راځي. ته راشه که نه ته راځه. ما ته خو یې ته به ګوته کړلې ستړی مه شې. خوار مشي. څنګه یې؟ شکر دی الحمدلله. چکر دې ووهه؟ او جی زړه دې یخ کړو؟ بالکل خدا دې. هغه خو راته نه ټوکه وویلې نه ټپه وویلې ته راته څه وایې؟ زه به ته ده ووایم چې پیسه داسې نه یې رحمانه چې په ډک بازار تېرېږي بازار نه دی. اوس څنګه پیسه تا سره وه که نه دا خو بازار دی که نه په ډک بازار تېرې شوې؟ ما دې مرګو نه هم لږې راټولې کړې نو. ولې نو تا سره نه وې؟ نشته که نه. ولې کار روزګار نه کوې؟ کار خوشو دفتر کې بابو یم. دغه څه نو خو خرچه خو به درکوي که نه؟ خرچه راکوي دا شکر دی دا مې ورور دی دا مې ټول وروڼه دي. ماشاءالله ماشاءالله لاس ټیکې څوک وروڼه دي څوک څوک؟ نام خدا ځوانانو ته ګوري که نه؟ و نام خدا ماشاءالله ماشاءالله. اوهو هلته اواز کې وه ښځه لیونۍ دغه هم تاسو سره ده؟ ته راشه که نه ځوانه د کوم یو ښځه لیونۍ ده؟ ته راشه ته راشه. ملګرو دی وایي چې ښځه یې لیونۍ ده چې دلته زیارت ته راغلی خواست ورته کوي که څنګه د چا ښځه لیونۍ ده؟ نه دعا دې ورته وکړلې؟ به دوام به ته وکړه. بس الله دې دله کړې را یو هم ځان ته وکړه. هغه ته دې څه دعا وکړه؟ دا د ښځې دوا نوم دی. چې د ښځې دوا نوم دی. صحیح وایي. زه بس الله دې دعاګانې قبولې کړه نو موږ هم همدغه دعا کوو نو. صحیح ده صحیح راغله. نو بس ته دې به دې یو شعر ووایي. بس دا خو کوو نو بس موږ اختر به هم رنګینه شي وایه که نه؟ منم چې څه صلاحیت پراګوي منم چې څه صلاحیت پراګوي دا یو سپېره غربت زما د خر صفت قاتل دی. ډېر ښایسته. دې غربت خو ډېرو ځوانانو سرونه وخوړل بس الله دې ټول په خپل وطن کړي. ډېره مهرباني. آمین آمین. مهرباني مهرباني کوم. لیدونکو تاسو ځوانان ولیدل چې دوی په چکر راغلي خپلو کې ګپ و شپ هم لګوي نو په دې هیله چې اختر خوشحاله تېر شي او همداسې میلې تل روانې اوسي. نو تاسو بس انځورونه وګورئ او موږ هم همدلته پاتې کېږو. لیدونکو تاسو څخه راغلاست وایم دا چې په سیل و چکر ځوانان راوځي خوراک څښاک هر څه کوي نو دلته راغلی یم
پکوړو ته ولاړې ما دغه پکوړې چې لیدونکو تاسو وینئ ښې ګرمې ګرمې او نرمې دي څنګه وایي عام متل وایي ګرمې او نرمې دي نو بس د دې خوند او مزه به موږ هم څکو غواړم چې ماما سره خبرې وکړم چې د دوی کاروبار څنګه و استاد جی السلام علیکم وعلیکم السلام ښه یاستئ خیر شکر الحمدلله ټیک ټاک ډېره مهرباني که راته ووایې چې نن کاروبار څنګه و ډېره شکر دی الحمدلله ښه گزاره وشوه ډېر ښه د 3 ورځې اختر کې به ښه راشو او انشاءالله کار وشو شکر الحمدلله ډېر ښه نو که دا راته وایي چې د کوم ځای اوسېدونکی یې دوی چې کاکا صاحب اوسېدونکی جي ماشاءالله کور هم نږدې و او نو دا راته وایي چې څه دې په دې رش کې خوښ دي د بیروبار کې د څه خوښ دي کار روزګار یا نه نور څه چکرې تاسې هم پکې وایي کار روزګار پکې دا غریبي ده ویلې چې مهنګایي چې کوم دی اسمان سره خبرې کوي دی کې چکر هغه بندوي چې چا سره پیسي مونږ غریبانه چې بچو ته رزق پیدا کړو نو دا غټ شی دی بس الله دې پکې برکت واچوي خو که دا راته وایي 3 ورځې د اختر به دې دلته تېرې کړې وي دوستانو ملګرو کره به نه یې تلئ نه جي دغه خفه کېږي نه نه نو څه به وایي چې هغه ته نه راځي زه به هم نه درځم چې دلته کې دا کار کوو نو هغې نه دا ښه ده چې بچو ته څه یوسو که نه ښه بس دا خو لازم او ضروري ده چې باید بچو لپاره به یو څه نه څه کار کوو خو مړی او ژوندی هم موږ او تاسې لرو که نه بلکل زه ښه ده چې دوستان درنه خفه کېږي نه چې تاسو اخترونو کې نه ورځئ هغوی بیا راځي که نه بلکل ټلیفون کوي ښه اوس خو کار اسانه شوی دی که نه بلکل ټلیفون وکړي بس ټلیفون باندې خبرې کترې کوو دوستان ټول هم دلته را ټول هستئ یا نه دلته کې راځي بس موږ هم درته دعاوې کوو چې الله دې په کاروبار کې برکت واچوي امین خواست دې څه دی غوښتنه دې څه ده پیغام دې څه دی پیغام مې دا دی چې دا غریبي ده ویلې چې مهنګایي ډېر مونږ دا درخواست کوو چې دا مهنګایي دې لږ کمه شي ډېره مهرباني ډېره مهرباني لکه څنګه چې ګوري موږ د کاکا صاحب زیارت ته راورسېدلو او د کاکا صاحب زیارت له منجور سره به هم خبرې اترې کوو چې دوی څومره وخت کېږي دلته پاتې شوي دي او د خلکو د رش په اړه هم ترېنه پوښتنه وکړو کله کله خلک دلته راځي او د خپل کومو خواستونو لپاره دعاو ته لاس پورته کوي السلام علیکم وعلیکم السلام قدرمن شئ جی ډېره زیاته مننه تاسو ښه یاستئ خیر خیریت جی مهرباني شکریه ډېره زیاته مننه جی جی حاجي بابا که دا راته ووایاستئ چې څومره وخت کېږي تاسو دلته پاتې شوي یاره جی دلته کومې کاکا خیل چې څومره دي که نه د ابتدا نه دلته را روان یو جی او نو تاسو همدې زیارت کې پاتې شوي زیارت کې جی بالکل نو چې څومره کاکا خیل دي د په اولاد کې دي دا ټول د حقداران دي صحیح که نن ورځ د رش په اړه راته ووایې جی زیاته یوازې په اختر کې دا رش یا نه نه جی اختر او میله چې کومه وي هغې کې زیات راشي یوازې د میلو په ورځو خلک راځي باقي ورځو باندې څنګه خلک راځي نارمل او دلته چې خلک راځي تر ډېره ستاسو په نظر څه خواستونه به کوي یاره جی زیاته عقیدتمند راځي دا د الله پاک اولیا دي او زیاتر دلته کې مطلب دا چې راشي دا د انواراتو دي انوارات راوړي او ځان ته دوا وکړي بچې د درجاتو بلند دوا وکړي دا چې وخت لنډ دی نو تاسې هم نه په عذابوم تر بیا چې ستاسو درانه حضور کې حاضرېږو تاسو په لوی او مهربانه خدای سپارم د الله په امان